ډېر کرتې موږ د بعضې ناپوهه مولیانو بیانونو ته کښېنو، هغې کې قصې اورو، په هغې کې بعضې روایات اورو، د هغه په محققینو علماو باندې نه پیش کوو، رالږو هغه په انټرنټ باندې خپروو، هغه په فیسبوک باندې خپروو. دا دین نه دی، دا ته دین ته خدمت نه کوې، بلکې دا د دین نقصان کې، د دین تباهي کې. که ته یو څه نشرول غواړې او د څه یو دعوت غواړې د محققینو علماو سره، د نیکانو علماو سره کښېنه، د هغې سره د خپله خبره شریکه که دغه څه خپرول غواړم په پاڼه باندې، په فیسبوک باندې، په انټرنټ باندې، دې کې حق څه دي، وحي سره موافقه ده او که موافقه نه ده. انټرنیټي معلوماتو باندې اکتفا مه کوئ، ټولې خبرې د الله عز وجل د دین معتمدو علماو ته پیش کوئ، ځکه د غلطو خبرو د نشر د وجې نه امت خرابېږي، اعمال یې خرابېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من حدث عني بحديث يرى انه كذب، وایي چا چې زما نه یو حدیث بیان کو، دا ګمان ورباندې کیدی شو چې دا به دروغ وي، دا ګمان ورباندې کیدی شو چې دا به ضعیف وي او جانب د دروغ او د خطایي به په راوي باندې غالب وي. وایي فهو احد الكاذبین یا فهو احد الكاذبین، دا یو د دروغجنو نه دی، یو دروغجن دا دی، یو هغه دروغجن دی چې دغه روایت یې د ځان نه جوړ کړی دی، بل هغه دروغجن دی چې د بیان د هغې څه وکړه چې دته په هغې کې تحقیق نه و. ایمان والاو تحقیق وکړو، محققینو علماو سره تعلق او رابطه قایمه کړو، ځکه چې یو خبره سند ونه لري دا زموږ د دین د تخریب او د فساد ذریعه ده. ابن المبارک رحمت الله علیه به ویلي وي الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وی اسناد او سند د یو خبرې دپاره، د یو حدیث دپاره چې روغ سند ولري او د هغې طلب وکړی شي، دا د دین نه ده. وایي که چېرته د سند طلب نه وي او سندونو باندې اعتماد نه وي، وایي د چا چې کومه خبره خوښه وي بس هغه به ویلې، الله ته به یې منسوبولې، رسول ته به یې منسوبولې، عمر، ابوبکر او عثمان او علي ته به یې منسوبولې. د سندونو تپوس کوئ د علماو نه، یو مسله چې عالم بیانوله خواله ورځه په احترام او قدر سره ورته وایه، شیخ صاحب، مولوي صاحب محترم، عالم صاحب خبره دې بیانه کړه، موږ کله نه ده اورېدلې، دا خبره دین کې په څومره درجه کې ده، دا حدیث صحیح دی، حسن دی، قابل احتجاج دی، آیا تای سند کتلی دی، د یو محقق عالم په کتاب کې دی کتلی دی او که نه، فقط یو څه کې دی کتلي و موږ ته دې را نقل کړه. ډېر کرتې بعضې اجتماعات چې د کونړ کې کېږي ډېر خلک خوشحاله وي، وایي داسې په زرګونو باندې خلک راجمع شوي وو او داسې یو دیني غونډه وه او د اسلام په مینه باندې خلک راغلي وو. والله بالله مسلمانانو راجمع کېدل ما نه خفه کوي، په دې نه ستومانه کېږم، خو فقط یو خبره مې زړه یو خفه کوي چې په منبرونو باندې دغې زرګونو خلقو ته خوبونه بیانېږي، دغې زرګونو خلقو ته موضوعات بیانېږي، دغې زرګونو خلقو ته منګړتې بیانېږي، ضعیف جدا روایاتو ته بیانېږي. کونړ د نورو ولایاتو په نسبت باندې د بدعاتو نه پاک ولایت دی، لیکن په داسې بې بنیاده او بې اصولو روایاتو باندې په دې کونړ کې بدعات او موضوعات خپرېږي، صوفیت خپرېږي، وحدت الوجود خپرېږي، هغه څه خپرېږي چې د رب العالمین په دین کې نه وي. بعضې به خوشحاله خو څوک چې د بصیرت والا دی هغه خفه چې څه کېږي، په څه باندې امت راجمع شو، په څه خور شو، راجمع شوی و په څه او خور په څه شو، څه په اذهانو کې د ځان سره ویوړل، صوفیت یې ویوړل، وحدت الوجود یې ویوړل، موضوعات یې ویوړل، منګړتې یې ویوړلې، داسې ذکرونه یې ویوړل چې هغه د رب العالمین په دین کې وجود نه لري، چې انسان په ټول عمر عمل کوي الله ته نشي قریبه کېدلی، الله ته نشي نږدې کېدلی، د رب العالمین نه به بعید وي او د رب العالمین نه به لرې وځي. جزئي فواید به وي خو په مجموع کې په هغې کې دا ضررونه او فسادونه دي. په منبر باندې باید هغه څوک ودرېږي، هغه څوک منتخب کړو چې هغه د رب د دین نه خبر دی، دا نه چې بس په نوم د ملا صاحب او په نوم د امام صاحب باندې هر څوک زموږ رهبري کوي، هر څوک زموږ مشر دی او د هر چا نه به موږ خبر اورو. نه، خبرې د هغې چا واورو چې هغوی د دین د زده کړې دپاره سخته تېره کړې ده، جهد یې کړی، مجاهده یې کړې ده، هغوی خپل 24 غنټې د شپې ورځې دغې دین د الله عز وجل ته وقف کړي. عبدالله ابن المبارک رحمت الله علیه به ویلي وی فی صحیح الحدیث شغل عن سقیمه، وی په صحیح احادیثو کې شغل دی، مصروفیت دی د ضعیف او کمزورو روایتونه. معنا زموږ په دین کې صحیح احادیث او صحیح خبرې دومره ډېرې دي چې ته په هغې باندې عمل کې 24 غنټې دې مشغوله کېږي او مصروفه کېږي، ته نه وزګارېږي دې ته چې په کمزورو روایتو باندې عمل وکړي، په موضوع روایتو باندې عمل وکړي. زموږ په دین کې دومره صحیح قصې دي والله چې په یو موضوع کې کله ته وغواړې چې زه یې راجمع کړم، ته د بیان نه عاجزه کېږي چې دا دونه وخت غواړي، بیا
ته د لیکلو نه عجزه کېږي چې تا هغه ولیکي نو ولې د دروغو قصې را نقل کو ولې موضوعات را نقل کو ولې امت کې هغه څه خپاره کړو چې هغه د الله عز وجل په دین کې نه وي ابن سیرین رحمت